او بل وما تدری بأي ارض تموت. الله چاته پته نه لګي زما مرګ به په کوم ځای راځي، زه به په کومه خوره باندې مړ کېږم. د مرګ پته نه لګي کله به راځي. نو چې دا پنځه واړه خبرې الله ځان سره وساتلي زما مسلمان وروړه، دې کې تاله تنبیه ده. غافله کېږم، ګورې غافله کېږم. مرګ مه هېروه، قبر مه هېروه، الله مه هېروه، د الله حکم منل مه هېروه. الله څنګه زندگی غواړي هغه زندگی جوړه کا. نو بیا چې کله مرګ راشي که نه، الله اکبر، مرګ به راشي، مرګ سره راتلو سره زرقدن سره به تا ته بشارات ملاویږي. ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. زیر قبر کا دا هغه جنت چې کوم تاسو سره وعده شوی و، دا هغه جنت زیر قبر کا. بیا به تا ته په زرقدن کې خوشخبری ملاویږي. بیا به تا ته چې قبر کې فرشتې راشي جواب تپوسو کی رب دې څوک دی، الله دې، دین دې څه دی، اسلام دې، پیغمبر دې څوک دی. فرشتہ به دوی نوم سو جاؤ ودشا که نومت العروس، لکه ود کېدل د ړومبې شپې د ناوې. ړومبې شپې ناوې څوک هم نه پاس سره خپل خاوند سره کار، تا سره به صرف د خپل الله کار، بل چا سره کار نشته. نوم که نومت العروس ودشا. حدیث کې راځي دیوه فرشتہ براشي، حور براشي قبر تا، دی بور سره لګي گپ شپ په لګي. ها ناګانه بش پیلې پوره قیامت دی والا. دا څنګه قیامت؟ دا قبر زندگی څه شو؟ دا چې په سکندونو کې به کم دی، دا قبر زرګونه کال زندگی به داسې تیر شي. خو دې لپاره به زما عزتمندو لږ شانه د الله منل وي. الله حکمونه به اذان وشو هر څه دې په شلکو لګي، الله اکبر وشو، الله لوی دی، هر څه واړه دي، الله لوی دی. راځه جومات ته مونږ ماسوتن اکثر راشو، جمع راشو، ټایم 9 بجې ټایم دی، ټایم به پوره او به دلته کې به جومات کې یا 2 کسان یا 3 کسان. نو چې اقامت شروع شي، اقامت شروع شي بیا درز او دروز او درز او قبل به شروع شي. نو چا نه رکعت تلې او چا نه 2 رکعت تلې او چا نه تکبیر اوله، خو سوال نه پیدا کېږي. اے بزرگ وی سلویخ کاله کی داسی چرتا ندی شوی چې اذان کیږي او زه په جومات کې نه یم. 40 سال نه مې دا روټین دی. دې دپاره زما عزتمندو الله رب العزت دا 15 خبرې پټې ساتلې دي، په دې باندې 2 غنټې نورم خبرې کېږي. الله دې هغه توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. سنت